آیا غواړئ چې الله رب العزال ستا په عمر کې برکت واچوي او ستا په مال کې ستا په دولت کې برکت واچوي؟ نو د نبی صلی الله علیه وسلم یو څو حدیث واوره. مسند احمد کې حدیث راځي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من سره ان یمد له عمره، که څوک په دې خبره باندې خوشحاله کیږي چې د ده په عمر کې دې زیاتوب راشي، عمر دې زیات شي، ویزاد فی رزقه، او په دې باندې خوشحاله کیږي چې زیاتوب راسي، برکت راسي د ده په رزق کې، نو فلیبر والدیه، دې شخص ته پکار دی چې هغه د خپل مور او پلار سره، د والدینو سره نیکی وکړي او ښه سلوک ورسره وکړي، د مور او پلار خدمت وکوي. بل حدیث شریف کې راځي، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل من احب ان یبسط له فی رزقه، که څوک دا محبوب خپل ځان ته بولي او د دې محبت لري چې د ده رزق دې پراخه شي، و ان ینسأ فی اثره، او دا شان د ده په رزق کې د ده په عمر کې زیاتوب راسي، نو د هغه دپاره پکار څه دي؟ د هغه دپاره دا پکار ده چې فلیصل رحمه، هغه دې صله رحمي کوي، او اوله صله رحمي هغه د مور او پلار سره نیکی کول، د هغې خدمت کول، د هغې سره ښه ګزاره کول. حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل لا یزید فی العمر الا البر، په عمر کې بل هیڅ شی زیاتین برکت نسي راویستلی بغیر د نیکۍ څخه، او د مور او پلار خدمت کول دا یو لویه شانداره نیکي ده. او بل حدیث شریف کې راځي، حضرت سهل ابن معاذ رضی الله تعالی عنه وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل من بر والدیه توبا له، هغه څوک چې د مور و پلار خدمت کوي، د مور و پلار سره نیکي کوي، د هغه دپاره د لویه خوشخبري او لویه خوشحالي وي چې زاد الله فی عمره، رب العزال د دې سړي په عمر کې زیاتوب او برکت ورچي. حضرت کعب احبار رضی الله تعالی عنه بیان کوي چې وان الله لیزید فی عمر العبد، ربی لا یزال برکت اچوي په عمر د یو بنده کې اذا کان بارا لوالدیه، چې هغه کله نیکی کوي، ښه سلوک کوي، خدمت کوي د والدینو، د مور او پلار. نو د دې احادیثو او آثارو څخه دا خبره ثابتیږي چې کم څوک د خپل والدینو خدمت کوي، خوشحاله ساتي او ښه ګزاره، حسن سلوک ورسره کوي، الله تبارک وتعالی به د دغه کس په رزق کې هم برکت ورواچي او په عمر کې به هم د خیر برکت ورواچي. نو رب العزال د موږ او تاسو ټول نیکوکاران جوړ کړي د خپل والدینو او اقرباو سره.